که چرته په نسبونو باندې کامیابي میلاوېدې او په قومونو باندې کامیابي میلاوېدې نو ابو لهب ته به د ټول نه اوچته مرتبه میلاو شوې د ده په نسب کې شک نشتی چې د ځمکې په دې مخ غوره قوم قریش دی په هغې کې دی او بیا په قریشو کې هم عام سړی نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره دی د عبدالله رور دی د عبدالمطلب زوی دی خو کوم ځای کې دی جهنم کې دی وجه دا دی چې عمل نشي ځکه حدیث کې راځي من بطأ به عملو څوک چې د عمل د لاسه شاته پاتې شو نو نسب یې مخکې نشي وبوی څوک چې د عمل د لاسه شاته پاتې شو نو د قیامت په ورځ نسب مخکې نشي وبوی نو چرته به په نسبونو باندې دا اعتماد نه کوي نسب صرف دې دپاره دی لکه الله سورة الحجرات کې څه وایي یا ایها الناس انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ای خلکو الله وایي ما تاسو تقسیم کړي په قومونو کې په قبیلو په خاندانونو کې لتعارفوا چې صرف یو بل وپېژنئ فقط بس دې دپاره دی ځکه هر قوم یې ځکه هر قوم سره تعلق ساتم دا صرف دې دپاره موږ یادو او دې دپاره بیانو چې ما او تا یو بل وپېژنو یو بل تعارف وشي نه د قوم په بنیاد باندې ما سره الله حساب کوي او نه د قوم په بنیاد باندې الله تا سره حساب کوي ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې الله وایي عزتمن سړی هغه دی چې هغه تقواداري اوس بلال رضی الله عنه ته ګوره حبشي دی قوم یې نشتي کمزوري نسب والا کمزوري قوم والا دا هغه حبشي نه راغلی دی غریب هم دی بدرنګ هم دی رنګ هم ښایسته نه دی نو بیا په مقابل کې ابو لهب ته وګوره اوس دا وګورئ ځه ابو لهب دومره ښایسته دی چې کونیت ابو لهب دی ښایست ورسره دومره زیات دی نسب خو یې تپوس مه کوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره دی او مال ورسره بېشماره مال دی الله به اوس د هغه د مال تذکره مو وکړي او ښه معروف او مشهور او مخوریز سړی جرګمار سړی عرب د هغه تذکره چې په تاریخ کې نه یې کړی نو تاریخ ته نیمګړی وایي دومره ګټ سړی دا په تاریخ کې تیر شوی دی قریشو به دې رایېده په عرضي کې او د دې تذکره به یې کول نو قریش یې پېژني او هغه به قریش پېژنتو خو هغه سړی هغه په جهنم کې دی او هغه بلال رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل بلاله وایي زه جنت ته ننوتی ومه او ستا د پیزارو اواز ما هلته اورېدلی دی د قدمونو اواز نو ګوره هغه بلال هغه کمزوری بلال د دیندارۍ د لاسه کوم ځای ته ورسېد جنت ته او ابو لهب د بېدینۍ د لاسه چېرته ورسېد جهنم ته دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب دی هم خپل تره دی او څومره مرسته یې د پیغمبر سره کړې خو چې دا عقیده یې ونه منله او دا ایمان یې رانه وړو د هغه ځای به اخر څه شو هغه جهنم شو والعیاذ بالله نو دا خبره زړه ته کوزه کوي چې د الله سره حساب کتاب هغه په عمل دی او ځکه صحیح مسلم کې دا حدیث دی ان الله لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم الله ګوري نه مالونو ته ګوري او نه شکلونو ته ګوري او د الله شکر دی په دې خبره باندې چې الله نه مالونو ته ګوري او نه شکلونو ته ګوري ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم الله څه ته ګوري زړونو ته ګوري او عمل ته ګوري بس الله شکل باندې فیصله نه کوي چې دا ښکلی او دا بدرنګ الله په مال فیصله نه کوي چې دا غریب او دا مالدار الله فیصله په زړه کوي او په عمل باندې کوي او دا ښکلی مثال دی ابو لهب زموږ مخې ته چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل تره دی ښه مالداره ښه ښایسته ښه مخوریز ښه دروند سړی خو چې کله ورسره ایمان نه و انجام یې دا شو چې الله وایي تبت یدا ابي لهب وتب